چرا از تاریخ نمی آموزیم؟ له تاریخ ولې زده کړه نه کوو؟ د غازي امان الله خان د واکمنۍ دوره د افغانستان د معاصر تاریخ یوه ځلانده، مهمه، خو لنډه او د لوړو او ژورو ډکه دوره وه. په دې دوره کې افغانستان د نړۍ د ختیځو هیوادونو هغه لومړنی هیواد و چې د بشپړې خپلواکۍ په ترلاسه کولو سره یې د انګریزانو امپراتوري ولړزوله، د نړۍ تر ټولو ستر استعماري طاقت یې په ګونډو کړ او د انګریزانو پرستیژ ته یې سخت تاوان ورسوه. خو له بده مرغه د ودانۍ او پرمختګ د پیل کېدو دا دوره ډیره لنډه هم وه او د دغه زړه سواندي او مترقي پاچا په استعفا او بیا وطن پرېښودو سره په یوې سترې فاجعې سره پای ته ورسېده. خو د اماني دورې په ګډون زموږ د تاریخ ډېرې برخې لا تر اوسه هم په تورو تیارو کې پټې پرتې دي او زموږ خلکو د تاریخ له درسونو نه ډېر څه نه دي زده کړي. حقیقت خدا دی چې دوی له تاریخي حقایقو بې خبره پاتې شوي دي. گناه غازی امان الله خان این بود که خار چشم انگلیس ها بود و باید قیمت آن را می پرداخت. اعلان استقلال و جنگ سوم افغان انگلیس، استرداد استقلال کامل و لغو معاهدات قبلی، اقدامات مستقل و آزاد سیاسی با کشورهای جهان، حمایت از حقوق قبایل سرحد آزاد، به زانو در آوردن بزرگترین قدرت جهان که آفتاب در سرزمینش غروب نمی کرد، منافع انگلیس ها را در منطقه به خطر انداخته و غازی امان الله خان باید قیمت آن را می پرداخت. نکته دلچسب راجع به تاریخ این است که کسان تاریخ را می سازند، کسان آن را می نویسند و کسان هم آن را می خوانند. بله، تاریخ را مردم ما ساختند. مردم با شهامت و آزادی دوست ما در راه حراست و آزادی میهن عزیز از هیچ نوع فداکاری و از خودگذری دریغ نورزیده و به هیچ نیروی تجاوزگر هیچگاه این اجازه را نداده تا کشورشان را مورد تجاوز مستقیم قرار دهند. ولی تاریخ ما را زورمندان به نفع و میل خود نوشتند، به خصوص در رابطه با دوره امانی. به گفته مورخ، محقق و نویسنده معاصر آقای حبیب الله رفیع، به اثر استبداد مسلط طولانی مدت تاریخ معاصر کشور یا از نظر افتاده و یا هم کسی به نوشتنش اجازه نمی یافت و اگر کسی هم می نوشت به صورت فرمایشی و مطابق هدایت داده شده می نوشت. به همین دلیل هم بوده که تاریخ معاصر ما کمتر به اصول علمی و به استناد اسناد موثق نوشته شده است. تا هنوز هم تاریخ معاصر ما نتوانسته است راست را از دروغ و حقیقت را از افسانه جدا سازد. که څه هم په دې وروستیو لسیزو کې له نیکه مرغه د اماني دورې او اماني نهضت په هکله یو څه ښه کار شوی او مهم کتابونه لیکل شوي دي، خو لا تر اوسه هم زیات کار او څېړنو ته اړتیا ده. تا هنوز هم هموطنان ما و بخصوص جوانان به دانستن حقایق تاریخی نیاز بیشتر دارند. دور مثال در آستانه 96مین سالگرد استرداد استقلال افغانستان از بحث‌های تلویزیونی و میزهای مدور با وضاحت دیده می شود که در رابطه با دوره امانی و نهضت امانی هنوز هم به معلومات، روشنگری، وضاحت و مطالعات زیاد ضرورت داریم. به نظر می رسد هنوز هم راه دراز در پیش است تا برداشت‌های نادرست، باورهای غلط و دور از حقیقت را تغییر دهیم که توسط زورمندان و مورخین بیگانه یا اجیر و مزدور به خورد مردم ما داده شده است.
گرچه امسال در سرتاسر کشور تجلیل از سالگرد استقلال در مقایسه با سالهای پیشتر و تجلیل مردمی در مقایسه با تجلیل دولتی پررنگتر بود، اما به نظر می رسید که هنوز هم حتی قشر منور و تحصیل یافته ما به دانستن بیشتر حقایق تاریخی در موارد چون نقش آزادی خواهی جنبش مشروطیت و رابطه آن با جنگ استقلال، مبارزه با استعمار انگلیس و رابطه آن با کشته شدن امیر حبیب الله خان، تحریف تاریخ و کتمان حقایق جبهات جنگ و رابطه آن با مقاصد و اهداف استعمار در منطقه و افغانستان، شناسایی سپاهیان گمنام راه استقلال و حامیان صادق و فداکار نهضت امانی، پروگرام های اصلاحی غازی امان الله خان و رابطه آن با چگونگی اغتشاشات، توصیه های انگلیس و علت برآمدن غازی امان الله خان از افغانستان، عوامل عمده سقوط نهضت امانی و رابطه آن با اشتباهات غازی امان الله خان، تولید هرج و مرج و زمینه سازی به قدرت رساندن دست نشاندگان استعمار به نام ناجی ملت و غیره نیاز دارند. د تاریخ په وړاندې د یو هیواد لویوالی او سرلوړي په دې کې نه ده چې د هغه زامن د جګړې په ډګر کې تر هر چا ښه مړانه کړې او ښې تورې کړي، بلکې لویوالی او سرلوړي یې په دې کې ده چې په سختو پیښو او ناوړو وختو کې مقاومت او ټینګار ښکاره کړی او په خپل حالت کې ښه بدلون راوستلی وي. ترقی های عالم رو به بالاست، ما از بالا به پایین می ترقیم. افغان ها همیشه دشمن و متجاوزین را در میدان جنگ شکست داده، ولی دشمنان و نیروهای استعماری هم بعد از آن که از راه دروازه بیرون رانده شده اند، توانستند از راه کلکین دوباره داخل شوند. مگر پیامبر بزرگ اسلام نفرمودند که مؤمن از یک سوراخ دو بار گزیدن نمی شود؟ پس چرا افغان ها نه دو بار نه سه بار بلکه بار بار و بیشمار از همان یک سوراخ گزیده شده و می شوند؟ به نظر من یکی از علل عمده آن این است که ما با حقایق تاریخ ما آشنایی کامل نداشته و از تاریخ نمی آموزیم. استعمار و دولت‌های دست نشانده شان برای بیخبری از تاریخ هم مردم ما را بی‌سواد و بی بهره از تعلیم نگه داشتند. خو موږ د تاریخ نه سبق نزده کوو او د افغانانو تاریخ بیا بیا تکراریږي. دا زمون قسمت ده چې په وینو کې لامبو وهو، یو طاقت چې ووهو بیا بل وهو بیا بل وهو. د نن نه تقریبا 2400 کاله د مخه یو یونانی مورخ تیوسیډ ویلی دی چې د پخوانیو پیښو پوهېدنې ته ځکه اړیو چې د داسې پیښو د بیا پیښېدو او بیرته راګرځېدو یا تکرار بشپړ امکان شته. یو معروفه وینا ده چې کوم کسان چې له تاریخه زده کړه نه کوي هغوی د تاریخ په تکرارېدو محکوم دي. ارواښاد پوهاند رشاد کلونه مخکې ویلي و چې نن افغان ولس ته پیښه فاجعه ده، ټکې اوري بلا زیږي د غم شپه ده، ویر رازغلی درد رادانګي مرګ حملې کړي، وحشت خیر دی چې وسلې په وینو سرې کړي، ویره شته اضطراب شته ناکراري شته، خدای دې نه کا بیابي بیابرویي شته. خو له بده مرغه زموږ دا نن په پرون بدل نشو.
زمونږ تاریخ پر مخ لاړ نشو او زمونږ د رنځور او کړیدلي ولس غمیزې ته د پای ټکی کېنښودل شو. زمونږ تاریخ بیا بیا تکراریږي او د خلکو او ولسونو د قربانیو او وینو په بیه بیا هم د پردیو لاسپوڅي کفنکشان د واک پر ګدۍ تکیه وهي او یوه زاړه کفنکش پسې بل کفنکش راځي او داسې زاړه کفنکشان هم چې د کفن ویستلو سره سره یې زمونږ د مړو هډوکي هم لیلام کړل. زمونږ د خلکو غولول او تیر ویستل وس مونږ نه یوازې د نړۍ د خندا وړ کړي یو بلکې خبره تر دې حد رسېدلې چې حتی د غلامانو حیا رانه هم نه کیږي. در اینجا توجه شما را به خلاصه چند نمونه از رویدادهای تکراری تاریخ معاصر ما جلب می‌کنم. در جنگ سوم افغان و انگلیس اگر قربانی‌های ملت ما راه را برای آزادی کشورهای شرقی باز کرد، در نتیجه جهاد بر حق مردم ما علیه متجاوزین روس نیز دیوار برلین شکست و کشورهای آسیای مرکزی به آزادی خود رسیدند. ولی متاسفانه خود افغانها ثمره آن را نچشیدند و استعمار به شکل دیگرش یعنی استعمار نوین و نظم نوین جهانی دوباره از راه کلکین برگشت. در دوران هر دو جنگ هم انگلیس و هم اتحاد جماهیر شوروی از ستون پنجم و دشمنان داخلی کشور استفاده نمود و در جنگ فعلی هم به این کار ادامه می دهد. بعد از هر دو پیروزی ملت ما یک دوره سیاه و تاریک هرج و مرج بر کشور حاکم شد و زمینه نصب دست نشاندگان استعمار و آن هم به نام ناجی کشور را آماده ساخت. بعد از هر دو پیروزی شخصیت‌های مبارز، رهبران واقعی آزادیخواه و حتی خانواده‌هایشان مورد حملات شدید دشمن قرار گرفته، حتی ترور شدند و قشر تحصیل یافته و کادرهای فنی ما مجبور به ترک وطن شدند. بعد از هر دو پیروزی ملت ما دشمن از افراد ناراضی و مهم مخالف رژیم استفاده نمود. نمونه های دیگر تاکتیک ها و چال های تکراری که امروز هم توسط استعمار مورد استفاده قرار می گیرد عبارتند از استفاده از فرمول نفاق بینداز و حکومت کن، کاشتن تخم اختلافات و جنگ های قومی، دادن رشوه، تحایف، القاب و کرسی های مهم به متنفذین و مامورین عالی رتبه، نفاق اندازی بین گروه های مذهبی، ایجاد و تقویه مذاهب جدید، فرستادن جواسیس در لباس پیر، ملنگ، تاجر و سیاه، فرستادن ایجنت ها در لباس غازیان، مجاهدین و مخالفین، نصب دست نشاندگان با مقام های مهم سیاسی و دولتی و غیره. در تاریخ علم هم لکه د طبیعي علومو په شان یو اجتماعي علم دی. د پوهانو لخوا یو منل شوی حقیقت او نه بدلیدونکی پرنسیپ دا دی چې طبیعي او اجتماعي یا ټولنیزې پیښې د علت له مخې پیښیږي او د ډیټرمینیزم یا جبر تابع وي. څرنګه چې تاریخي پیښې هم اجتماعي پیښې دي او لکه د طبیعي پیښو په شان خپل علتونه لري، نو ځکه تاریخي پیښې هم اتفاقی او تصادفي نه دي
او د یو لړ عواملو او شرایطو په اثر منځته راځي او د جبر له مخې همیشه مشابه عوامل، مشابه پیښې او حادثې منځته راوړي. نو په دې ډول کله چې یوه تاریخي پیښه د یو لړ شرایطو، عواملو او علتونو په اثر منځته راغلي وي، نو که په راتلونکي کې بیا هماغسې علتونه، شرایط او عوامل موجود شي، نو امکان لري چې هماغسې حادثه بیا منځته راشي او تکرار شي، لکه څنګه چې زموږ په هېواد کې بیا تکراري. د افغانستان اوسنی حالت د سخت خواشینۍ وړ دی. که موږ راویښ نشو او ځان له دې حالته ونه باسو، نو بیا به د لویو قوتونو دا ستره لوبه همداسې په نوو بڼو دوام ولري. خر به هماغه خر وي، خو کته به یې بدل وي او موږ به پرې خوشحاله یو چې پهلوان زنده خوش است. خدای هم د هغه قوم حالت نه بدلوي کوم چې خپل حالت په خپله بدل نه کړي.